ټیک ټاک باندې وایرل شو مدرګه زم ټرای کوم که چرته زمونږ پکې دا ستاره روچته شوه. السلام علیکم فرینڈ، زه ساجد گندگیر اور قهر قیامت سیلے عذاب زلزلہ طوفان سے دریاب سے چرګ نیم چې ګیدړ به مې وخوري. یعنې دا ویډیو بس اوس ته ګوره که نه چې دې ویډیو په دې ټیک ټاک باندې اور ونه لګولو که نه بس په دې پریو کې به ته اوس صرف ګورم صرف بس ده چلیږم. یار هغه ویډیو مې اپلوډ کړې وه ته راشه چې چیک یې کومه چې څه ریزلټ یې راووتو که نه. یا د بلا بچیه دا خو وایرل شوې ده دکه دی. یعنې بس دی اوس سټار شوم اوس ته ګوره که نه ټول خلک به صرف ما سره سیلفیانې وباسي او یعنې ما نه به تپوسونه کوي چې د پریو ته څنګه ختې. لکه دا پریو پکې لاسي لالا خبر نه رور د سټار شو پریو ته ختلی دی. ټول خلک په اوس صرف ما نه تپوسونه کوي چې پریو ته څنګه ختې. او زه د دغه دی کور ته ځم او مور ته ویم که نه ویم درې څلور دېګه وریجې روغواړه ویم چې په دې کلي کې عیش کړو. زوی د سټار شو پریو ته یې ختلی. لالا ځان له غم کوه زه نن نه بعد تا سره خبرې هم نه کوم زه پریو کې ګرځم. پریو پکې لاسي شی دی زه وی باندې لکه دغه ټیک ټاک والا نه دی ورګه چې زه سره یو پټو به السلام علیکم. وعلیکم السلام خیر دی. دغه ټیک ټاک والا نه یم که نه یو پټو به را سره ونه باسي. ولې نه دوه خو وباسه. نه ډېر به نه پرې کېږي یو ښه سخته بېعزتي راله وکړه. یاره دا ټیک ټاک دا ټریک به ما ته ونه ښې پاریو. یاره بس یار پریو ټریک مریک خو څه نشته دا خو ما په توکل باندې ویډیو جوړه کړه. دا ډوښه یم تاسو د غریب سړي فیمس کېدل نه برداشت کېږي اورې خو دا دغه وی چې غواړې زه به پاریو ته نه ځم. لکه دلته راشه دا ټیک ټاک والا نه وي او ویډیو کې چې ګرځېږي راګرځېږي یم که نه یا مالا یو ویډیو چې جوړه کړي یو نه مړه ولې نه جوړه به کړم درته خو څنګه ویډیو جوړه کړم. ته بیا راته جوړوي که نه نور به څوک جوړوي. ما به ایکټینګ به راتنګ کوي ډایرکشن به راتنګ کوي سټایلر څه برابروي ډایلاګونه څه به ته برابروي. تاسو په غم واوړېدو یار څه دې وویل نه وایم که څنګه ویډیو زه راته ښایه چې راځه زه درته ښیم راځه. شاباسه شاباسه ډېر دې ذلیله کړم. څه ګپ لګم داسې راته ووایه چې اوس ویډیو څنګه فریو ته خېږي. یاره مړه فاریونه نه یم خبر که نه ګوره ما په توکل باندې ویډیو جوړه کړه اپلوډ مې کړه او بس وایرل شو وخته فریو ته. تاسو ټیک ټاکرانو که نه چاته هم طریقه نه ښایي. دا واوره اوس به راته فریو ټریکس ښایي که نه په لطو لطو در باندې ماله چل نه راځي. یار دې پریو خو زه دوه سپېږموله راوستم بازینګڼې مړه وه خلک ترې وښیم ټکیم بېعزتي هم درکوي اخره کې. السلام علیکم کلیواله ولې ته خو ډېر خفه یې که نه. نه یار د کور څه مسله وه. یار زه ستا ډېر غټ فین یم ما سره یو ویډیو جوړه کړه. ولې نه یار هلکه نو تا خو زه پالو کړی م نه یم که نه اوس مې دې پالو کړم که نه یار زه ستا ډېر غټ فین یم که نه. ځه لکه وړه کینې اوس څه د بوتاړ وامه ځه کینې په لتو در باندې خېږم زه خو دې کلکلې ونې کړی م چې اوس پکې لا ته پاتې چې ته م راغې. ما پاریو ته وخېځوه ساجده اول ما به وی چې زه پریو ته څنګه وخېږم اوس مې دا خلک نه پرېږدي چې پریو ته بس ته یار زه ځان وجنم. راکوشه خدای رسول ته وګوره راکوشه مه کوه د څه کوې ظالمه څه درته نه وایي راکوشه. ویم تاسو نه پرېښودم که نه نن به خېږم پریو ته ځان به لنن دلته کې د پریو ته خېجوم او لاندې به رولم ځان. تاسو به ګورئ راکوشه که نه یار داسې طریقه وکړه مړه د سړی خبره نه مني چوپن روډ ته ورشه زر شي یا به راشي به خپله کوس کړي زر منډه. ستا په دیدن کې مې جانان بې وفا شومه او راشه. نه ته خبرې ولې حاجت خو غوښتلې خودکشي کوي داسې وې او که نه. دا څه چل شوی دی دا ولې ختلی دی. یار د خلکو نه تنګ شوی دی هر انسان ورته وایي چې ماله فاریو ته ویډیو وخېجوه یار. لکه راکوشه دا ته څه کې ویم نه در کوزېږم. ای ظالمه واړه مور او پلار هم دي غټ بچي دي دا ته څه کې بره ختلې راکوشه لاندې دا ته څه کې ویم تنګی مې که نه روره تنګی مې که نه نه یې پرېږدي نه دې تنګی که نه ظالمه نه دې تنګو ای ظالم راکوشه ما خو اوس ټیک ټاک شو
ما خو اوس په کور کې پلستر شروع کړی دی را خوشا رورا صرف ستا د سترګو دپاره در کوزېږم که ته نه وې که نه نن ګوره زه پاریو ته ختمه اله ګندګیره بچې راشه درالمه د رښتیا خو مې خودکشي نه کوله تا ته مې یارولې راشه دی خوا زما کشر پړپوسه دا تا څه کول خودکشي نه کوله ډېر سخت تنګ شوی وم نه داسې څوک نه کوي که نه او دا راته ووایه که نه چې ما اوس ټیک ټاک شروع کړی دی دا پاریو ته به زه څنګه خېږم وروره